السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشهور حدیث تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، امام بخاری، امام مسلم او نور ائمه د حدیث راوړل او باقی کی د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم وی بنی الاسلام علی خمس، اسلام په 5 شینو باندې ولاړ. نو د اسلام تشبیه د خیمه سره ورکړی ده. نو د خیمه ته د 5 ستنی چې کما ستن پکې راولې ده، نه خیمه به خرابي. نو باقی کې ورنی دا خبره ذکر کړی ده چې شهادتي الله اله الا الله، اورنی خبره د توحید ده، د ګوي ورکول چې د عبادت حقدار صرف رب العالمین دی. دا غینه بعد بیا د دې خبرې ګوي ورکول چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله حق پیغمبر دی. دوی می دا ویلي و اقام الصلاه، او د منځ پابندي کول او منځ کول. دغه دویم رکن چې د اسلام د منځ کول دی عظیم رکن دی چې توحید نه بعد راځي، او عظیم په دې دی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم بین الرجل وبین الشرك والكفر ترک الصلاه. د یو مسلمان په منځ کې او د شرک او د کفر په منځ کې د منځ پرې خودري چې د منځ پرې خو دی خواوړي. دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. په یو حدیث کې راځي چې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر. زمونږ او د کافرانو په منځ کې کوم فرق دی هغه منځ دی چې پرې خو دی هغه کافر شو. امام احمد، امام ترمذی او نورو ائمه دا حدیث راوړی. نو خبره خطرناکه ده. د منځ دا خبره ډیره نازکه خبره ده. عقیده توحید بیا به منځ دی. د دې به ډیر اهتمام کې اهتمام به بدی کې یو خو د اسلام دویم رکن دی. بل چې اهتمام به بدی کې ځکه چې موږ ته نور څه پاتې نه وي. لکه پوخا چې کوم نیکان خلکو دغه ډیر اعمالو، یو عمل به کو، بل به کو، بل به کو، jihad، زکات، صدقې، تهجد، روزي، ډیر اعمالو دغه. او موږ ته صرف دغه ټک خطا موږ پاتې شي، دغه موږ ټک خطا ونټ کو. نه چې اوس دغه نه کو صحیح، نه دغه به پوره تبعی خبره ده. سړی د ډیر اعمال دي، یا غوي وي که معمولی پرخ پکې راشي د نور اعمال می ډیر. خو موږ وایو که زموږ دغه پرخ راغی خو هرڅه تباه شو، ځکه چې نور څه نور اعمال زموږ شتینه خو خیر خیریت دی. نور د پرخ موږ باندې جوړی کړي، خو دغه یو عمل پاتې دی. نه د دې لپاره خو کوشش وکړ چې انسان یې زده کړي او په دې طریقو کې لکه کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی. او دا خبره واضحه ده چې د هر عمل د قبلېدو لپاره 2 شرطونه دي، یو توحید او دویم د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري. الله په قران کې وایي او دې آیت سره کې دي چې بعض کسان ودرېدل او سوچ کړي واقیموا الصلاه ولا تكونوا من المشرکین. منځ کوي او مکه کې د مشرکانو نه. یسړي عقیده د کفر او د شرک ده، بریلې ده، شیعه ده، یا بل دي چې د مشرکانو د عقیده ده او د منځونه کې نو منځ فائدہ ده نه ورکي. یو سړی هغه سړی دی چې منځ کوي عقیده د توحید ده، خو منځ د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی، دا عمل الله سبحانه وتعالی په در کې نه قبلي. په قران کې الله دا خبره کړې ده چې کڅوک د خپل رب سره د ملاقات امید ساتي فليعمل عملا صالحا. نو ورنه کار به دو کې جدي شي عمل وکړي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې مطابق، ولا یشرک بعبادت رب احد، او عقیده د توحید ساتي. دا 2 شرطونه لازم دي. ذکر رسول الله په حدیث کې من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. چا چې دې عمل کو چې هغه زمونږ په شریعت کې نو فهو رد، عمل مردود دی. نو د منځ د قبلېدو لپاره 2 شرطونه توحید او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري.
منګ ډیر کسان لیدلی چې توحید دا ویدار دي او داوی کوي او مونږونه ګوري صحیح نه دي او ځکه شخصي دي چې کسان پیژنم چې ځان ته سوي او موږ په خپل لیدلی چې هغه د موږ د رسول سم په طریقه نه یا خو غریب لکه مثال کې په دغه قصو کې برو دي زما مذهب جدا دي ستا جدا دي او په یو مولوی سي په سیروان دی او په یو کتاب په سیروان د قران حدیث نه علاوه یا دا وی زه د رسول سم په طریقې خو خبر تی نه چې رسول سم طریقه څه وي ډیر دي کسان دي او کوشش نه کوي چې ازدی کی قران او حدیث ته کینی علماء سره کینی نه نو په خاطر د نیا کوم موږ خوله یو د ابي کوم موږ خوله بس هغه کوي او د ابي په منځ کې ډېر غلطیاں دي هغه غلطیاں به څنګه معلومه چې څو ورته قران او حدیث ته نه واپس شي چې څو ورته د ډاکټر سره نه نه قران او حدیث شغسته علاج وکړي اته ته خو چې ګره تا کې دا د مرض دي د ځان لري کې دای دوی ده اله وبستموز د الله سبحانه وتعالى بدر کې قبولي نو څه دومره ځان ستړي کوي د بس قسمه زماده زړه ډیر وسوځي د منځ دي سخت پابندي او دا اول سب کې همیشه زی په جمعات کې نه چې اول سب کې ولاړ او ما بخپل دې چې راغوي مونږ په صحیح طریقه نه زړه وسوځي چې هغه حدیث ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره تاسو کې راشي مونږ کی او د منځ نه لړ شي او د منځ لسمه یې سمېلو شي لسمه یې څه د منځ تاسو شو چې د دومره ځان ستړي کو باخره کې لسمه یې سمېلو شو یو سړی ته نهمه یو سړی ته اتمه ومه شپږمه څلورمه یو سړی درېمه یو سړی ته نیم او د باز کسانو مبارک رسول سم وی چې دا موز وته خیره کوي الله دې دې ذلیل کړه څنګه چې دې ذلیل کړه او چې سړی موز کې ځان ستړي کوي موز وته باخره کې خیره کوي دا خیره وته اسینه کې خیره وته بدی کې چې موز د رسول سم په طریقه نه نو په دې خبره کې سوچ وکړ دې او د دې خبر اهتمام وکړ دې موږ به کړی دغه طریقې زده کو الحمدلله دې باره کې زموږ درسونه دي د بلوغ المرام شرح من کو بتوفیق الله او پای کې موږ د منظم مسائل بیانو خو د اوسه پوری د منظم مسائل لا د اختر د منظم مسائل نه دي شروع شي تقریبا درسونه 250 ته رسیدلي نه دغه 250 درسونه ورېده د دې سړي کاری چې راغلي زیات شوقي نبی د ملګرو مطالبه دا و چې نه چې په یو بیان کې د منځه طریقه ذکر شي مختصر اگر که دا کار ماته ګران ښکاري ولې ځکه چې زم چې یو کسته مسله بیانوم چې خپل تفصیلی بیان وکړم خو بیان به کو د تکبیر تحریمی نه والا د سلام ګرځولو پوری د منځه طریقه او درته وایم چې زمونږ د دې بیان خاصیت بدای او دا خبره زړه ته واچو او یاد کې ځان سره زه چې ورته کوم موږ خیم هغه به محمدي مونږی ګوري نه په ما باندې به څوک دا رد نه کوي چې شیخ صاحب تابع کې د امام صاحب تذکره ونه کړه یا تابع کې د امام شافعي باسونه کو یا تابع کې د امام مالک باسونه کو یا تابع د امام احمد بن حنبل باسونه کو یا تابع پلاني مولوی صاحب تذکره او سابق صاحب د یاد نه کو زمونږ پلاني کتاب د ذکر نه کو زب په دې کې بار بار تاسو به وور ان شاء الله بار بار به زموږ د خلینو د ټکی روزي صلی الله علیه وسلم او دا زموږ منهج دی او دا زموږ مذهب دی او دغه موز قبليږي بل موز نه قبليږي هم دغه یو موز قبليږي بل موز بالکل قبليږي نه سره صرف محمدي موز قبليږي الله سبحانه وتعالى بدر کی ځکه چې شرط سره توحید او رسول الله سم تابعداري لکه موږ چې موږ خایو د ان شاء الله محمدي موز نه دا ولنه دا خبرو کوم چې په زړه کې وسه رانه شي چې د دې چې کوم خبرې کې دا هو څوک بوج ماول پر ووري دي څوک بوج زموږ مولوی سی به نه کوي څوک بوج کتاب کې نشي زموږه کې نو موږ دا وایو چې دا موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت او نور ته څه غواړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه موږ ثابت شي نور څه غواړي بس دغه ده موږ خو دغه وایو چې موږ ته هغه موږ معلوم شي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څو مشهور حدیث دی د مالک ابن الحویرث رضی الله عنه چې هغه راغی یو ځوان الکو یو سوال کانو سره نور د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو تیری کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم دین یې زده کو او د رسول صلی الله علیه وسلم په اخري ژوند کې بیا رسول الله په توري چې ځوانان دي کور ته زړه شوی او دومره مسافری بهر نشي کولای نو رسول الله ته کورونو ته لاړ شي او دا وته وی کور کې واغو ته خلکو ته وخه موز وته وخه موز خپل کور ولا ته وخه خپل وړو ته وخه خپل مشران کشران ته وخه نسنګ موز وته خایو رسول الله ته ځان نه وی خدا اوس یې ساتي چې صلوا کما رایتمونی اصلي موز بدی څه کوي لکه څنګه چې تاسو زری دلای په وانس دغه طریقه اعلان
دا حدیث صرف دغه صحابي د پاره نه و چې نه صرف دغه د پاره رسول صلی الله علیه وسلم د زمونږ د پاره نه دی پیغمبر خو ټول امت دی نو دې ټول امت ته خطاب دی صلوا کما رأیتمونی اصلي دا حدیث متفق علیه امام بخاری امام مسلم راوړی په دې کې دا خطاب سړو تم دی او خزو تم دی صرف سړو ته نه دی چې دې سمون کوي لکه څنګه چې کومه او خزي بل شان موږ کوي یا خزو ته خطاب دی چې دې سمون کوي لکه څنګه چې کومه د سړو د پاره به مولوی سبله طریقه ذکر کی دا به نشتی ګوره او ان شاء الله مخکې به ډیر دې مسلې راشي چې وایي کې بعض کسان د سړو د خزي په منځ کې فرق او فرق پکې نشته ځکه چې د حدیث عام دی ها بعض یې کې فرق راغلی ته موږ ذکر کوو دي کې فرق شته هغه د منځنه بهري منځ په کیفیت کې دنه فرق دا نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلي د منځ د اهتمام ته وګوره چې رسول صلی الله علیه وسلم امام ترمذی دا حدیث راوړی دی وی امنی جبريل علیه السلام عند البيت مرتين د کعبه سره په خوا کې وی جبريل علیه السلام ماته دوه پیری منځونه خولې دی امامتی را کړی دا د منځ اهتمام دی چې الله سبحانه وتعالى جبريل علیه السلام ته طریقه خي جبريل علیه السلام راځي رسول صلی الله علیه وسلم ته طریقه خي رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته خو نو صحابو مونږ ته خولې ځکه حدیث کې مخکې براشي چې صحابو به چل کو چې یو بل سره په مجلس کې کېناستو نو یو به کې پاسې مونږ به شروع کو وی زما موږ ګور رسول صلی الله علیه وسلم په شان دی داغه منځ په شان دی داغه کې به دا فائدہ وشو کې یو مرګره به چې د خطا کېدون هغه ته پته ولګی یا که بده کې چرته خطا و نو هغه به ته وی چې ګوره دا طریقه هم رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ته څنګه کې نګر هغه سره ودی جواب به ورکو کې جواب نو یو اعتراف وو شو چې او دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه د دې سلسله را روانه او دې ته وګوري الله سبحانه وتعالى د اسمانونو نه جبرئیل علیه السلام راولو چې رسول صلی الله علیه وسلم منځخ دومره د دې منځه اهمیت په شریعت کې او موږ د علماء سره نه کینو چې دې منځه ته پوښتنه کوو چې موږ خلک څنګه کوي او که کینو د جاهلانو سره خلکو سره کینو یو سوکراته چې یو طریقه کوي سوکراته بل طریقه کوي او کله د کور د بډایګانو سره کینو او کله د کور هغه کم مشران چې کوي غریبانو سره چې نیم صحیح پته وته نه چې هغه تم چې غلط موږ خولې دې لپاره به لازم واپس کیږي علماء ته او علماء به واپس کیږي کوم زیته قرآن او حدیث ته دا اعتراض په موږ باندې خلک ډیر کوي وي تاسو پوره موږ په حدیثونو کې وخای او زه دا وایم د دې سړي څه مطلب دی تاسو څه نتیجه راوستئ شي چې دین پوره نه دی په موږ باندې اعتراض کوي چې ته وخای زه پوره موږ وخای الله اکبر نه السلام علیکم ورحمت الله پوره وخای زه حدیثونه یو خو د زویمه چې ډیر ساده انساني مونږ ته چې الحمدلله د حدیثو کوم ځکه وې مونږ به د حدیث ګورو او مونږ یو او جون تیرو د دې لپاره چې د الله سبحانه وتعالى بندګي کو د رسول الله په طریقې وکړو ستاسو خیال زه موږ بلازم د اوله د اخره پوری او هغه کسان ته ان شاء الله نن جواب ملو چې په اختصار سره چې کومه طریقه ذکر کوم د رسول الله د حدیث نه خایو چې دا موږ چې موږ کوم کو دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دی دا شکی موږ نه دی دا صحابیق سي موږ نه دی دا مولوی سي جوړ شوی موږ نه دی دا موږ د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم موږ دی دغه دا خبره ته موږ کو الله سبحانه وتعالى دې په دغه انسان باندې رحم وکړي الله دې له هدایت ورکړي چې وسړی په دې کوشش کې لګیږي چې دین کمزوري خلکو ته وخیمه نه څنګه وراشه مسره کینه تسوي ویزه خدای وایم چې موږ پوره په قران او حدیث کې نشتی بل څه خبره کې می خوې نشتی په قران او حدیث کې نور سوي کمنګ کوی ته ولېږي راځي سره بس کو خنور سوي په جاز کې موږ څنګه کو او نور سوي کې وسړی په شیشه باندې استنجا کوي د څه حکم دی او کنه خدامه سړي لکه ستاسو ته چې قران او حدیث کې دا مسلې نشته او ودا نشته خبره صبر وکړه زبر دې خبره وکم وسوي د فقه په کتابونو کې دا مسله نشته دا مسله دا څه کافر بشي امام سیبولی بدی مسله نه پوهیدو څه الله اکبر ته د امام ابو حنیفه رحم الله بردومه قاریږي او زبد امام الانبیاء هغه پر وزن قاریږم رسول زم د پر ونه قاریږم ته غیرت کې زما غیرت نه کومه زما چې کوم امام دی هغه ستاسو امام دی او زما چې کوم امام دی هغه د پیغمبرانو امام دی زما چې کوم امام دی هغه د صحابو امام دی
زما چې کوم امام دی هغه رب العالمین ته په دې مخلوقاتو کې نږدې او محبوب مخلوق دی. څنګه په خپل باندې قاریږي زما هغه چې دی هغه ته د دې دغه ښکاري چې هغه کمزورتیا نه راوباسي. یو سړی وایي چې شیخ صاحب ولې هغه خدای نه دی ویلي چې کمزورتیا راوباسم. نو زه ورته وایم د دې خبرې بل څه مطلب دی، بل څه مطلب تاسو راویستی شئ چې یو سړی ګرځي د دې لپاره دی دین دی. ته دا وښایه د دې څه مطلب شو؟ ته دا وښایه مطلب دی چې ته نشي ښودلی ستاسو په دین کې نشته. دین زه څه بیانوم؟ قرآن او حدیث بیانوم. چې ته قرآن او حدیث کې نشته خو ته کمزوري حساب یې که نه. او که زه چېرته ووایم چې ستا د فقه په کتاب کې فلاني مسلې نشته، ستا مولوي صاحب دا مسلې ذکر کړي، ټول کیلې به راپاسي، څوک راته وهابي وایي، څوک به راته بې مذهبه وایي. صرف په دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره مې خبره وکړه. او څو پورې زموږ په دې بدن کې سایي چې څو پورې دا وینه په دې رګونو کې چلیږي، دا به د رسول صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره، دا به د رسول صلی الله علیه وسلم د دین د بیانولو لپاره. که په دې څوک خفه کېږي نو خفه دي چې موږ ورسره څه وکړو؟ او څوک په دې راضي کولی شو چې زموږ د پیغمبر په دین کې د نقص راوباسي؟ تاسو په دې اتفاق کوئ چا سره په دې اتفاق کوئ چې صحیح ده ستا د امام غوره شو زموږ دی نه؟ چا سره په دې اتفاق کوئ چې ستا د کوم کتابونه چې صحابیاق صاحب او مولوي صاحب او فلاني صاحب لیکلي دي دا د قرآن او حدیث نه غوره؟ په دې چې اتفاق کېدی شي؟ زه خو یم که ټوکړي شو او چا وسېځلو او بالکل یې زری کړو په دې خبره د چا سره اتفاق کېدی نه شي. ځکه چې اتفاق په دې خبره باندې کفر دی. اتفاق په دې خبره باندې څه دی؟ کفر دی. وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. دا ولې موږ په مخ اورو نو د خطیبانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره لار زمان. وخير الحديث كتاب الله. او غوره خبرې کومې وي دي؟ د الله خبرې. غوره خبرې راغلي دي غوره لار د رسول صلی الله علیه وسلم ده. او الله دې په لار باندې موږ مضبوط ساتي. امازه طریقه په اختصار سره او کې دې چې ګوره وخت نه لګ ډیر والم، ځکه چې د منځه طریقه د سیمه اوس نشي کولای چې بس یو منډه کړتی و بس. ځکه چې دې چې به تاسو فرق معلوم شي موږ چې خبره کوو الحمدلله هغه به دي چې په منځ کې به دا چلتي شي وکي. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا کول په پلاني کتاب کې دا حدیث راغلی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په پلاني کتاب کې دا ټیم ډیر لري. خاصه اوس دي چې ما منځ ته به ودرېږي دي چې وکي بیا به دي چې وکي بیا به دي چې وکي بیا به دي چې وکي. پلاني کتاب کې دا خبره ټولې موجود دي. سابق سبم دا خبره کوله والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد. ختم شو بیان. دغه کې وخت ډیر نه لګي او په دې کې وخت لګ ډیر لګي. منځ چې کله ودرېږي ډېرې مسلې به دي چې هغه به موږ کومې چې د امامتۍ سره تعلق ساتي یا نور دي چې مسلې دي دا اودس او دغه زموږ موضوع نه ده. صرف د سلام د تکبیر نه سلام پورې مختصر طریقه. که تفصیل بیا څوک غواړي نو موږ به بار دا وایو چې د بلوغ المرام چې کومه شرح ده هغه ځنه پیدا کړه او په کې موږ په یو حدیث باندې یو درس کړی بعض اوقاتو کې او په یو مسله باندې یو درس کړی. دلته د پوره تفصیل ته دلته ملاوي دي شي. دلته موږ صرف په طریقې ځکه مازه دي چې کله ودرې دي نه چې مازه ته زی نیت خو به کې کړي که بغیر نیت څوک موږ کولای شي؟ بغیر نیت سکار کې دی نشي. او که څوک چې بغیر نیت موږ کوم دا غټ دروغجن دي. ځکه چې منځل راځي نه پزړه کې دي سره غلي دي. خو یو سړي سره ملو شو منځل روان دي لکه څه کې پته راځي نشته. دې سړي مبارک ته سو دا دماغ برابر دي خراب شي چې دوی ما ته پته نشته او روان دي جمعات په لار دي او د څه کړي او منځل روان دي او نیت دغه ته وای. نیت د زړه دی ارادې ته او د زړه دی فعل ته او د کار ته وای. بس ته د نیت وای په جواب باندې ته نشته. نو کله چې موږ په کور کې تنگ شو بار ته روزي سکران ته بوسو کې ودرو بس یاره دې زړه مې وی چې چې چکر و بار سړي جبې مې نو دراوته په وخت خو یې دا نه وی چې نیت مې کړې زړه د اخلاص چې دوه چکرې بلګو ما جګر په ټیم کې او په پلاني بازار باندې سره تاویږم بعد تر په به واپس راځم چې دا نیت کړې نه دې کړې خو یې زړه مې وځره وته دا څنګه زړه وې سره منځ ته ودرېږي. نه نیت زې چې دا غزړه دې نیت په خله باندې نشته. او عجیب خبره ده چې دا خو پرې د قرآن او صحیح حدیث بلکې په ضعیف حدیث کې هم نشته، بلکې د سلور امامان نم نه ثابت، بلکې د زړو علماء ټول نه ثابت. د وسنی باز موریانو طریقې دي چې هغه به دا خبره ذکر کړې ده. وې نیت خو صحیح ده چې بزړه کې ده، خو چې بجبه وې نو مهر دی ولا راواچو. دا خو عقلي خبره ده، عقلي ده کنه ده مهر ولا راواچو کنه. زه طریقه خیم د مهر څنګه ته چې د کور نه وته او دستي وکړو منځ دراتلی په
جمعه تر دنه شو منزل راتلی به د اول سب ته ځان راورسو هموز دي کو کړ په دغه ټیم کې چې ودرې د خپل نیت برابر ک په سړک چې زه منځ ته ودرې بس مور دی ودراو چو کړ نه دې څه چې بخله وي اما سره ورځو کس ولر سحر منځ کې نه د منځ نه مخ کې بس د شونډې سره پوري او لګیو د نیت وي السلام وګرځو یو مو سره سلام کو مې څنګه خو خیم الحمدلله مې تماته سوي کا دې سماته کېږي وینه ته خو ما سنې مې دا بل مرګري سره لګیو کې څه دی وینه ما هغه تم سنې دې امام ته دې سوي وینه امام ته مې سنې ما الله ته لګیوي شغل شو پته کې الله ته وی چې لکه دوه رکعات موږ کوم او امام بشات اور الله ته پته نه وس بالکل کې دې سړي سره جواب ویلن مال په اخر کې دا کوی سو وینو مولوی سی بو جشتي در دلیل نه نیت چې د یو عبادتوم په خله باندې نشتی د یو عبادتوم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی کو سړی ته نوح علی السلام د عمر ملوشي نو دانی شي ثابتول چې د عبادت لپاره په خله باندې نیت شتی وکنه نشتی په هیڅوک دانی شي ثابتول دا غیر بعد مسیجلو کې قبلی ته مخ کې ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته امام بخاری او امام مسلم او نور ائمه راوړل هغه صحابي چې جمعه ته دن راغی موزي په اطمینان سره ونه کو درې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوس کې به ته رسول الله د منځ طریقه وخو هغه ته دوی اذا قمت الى الصلاه کړي چې منځ ته ودرېږي پاسي فاسبغ الوضوء او دس په طریقه کا دا د مسله ده ځان له مسله به ثم استقبل القبلة بقبلته مخک نو قبلته به مخک فكبر نبي الله اکبر وې نیت پزړه کې وشو قبلته مخ شو اوس وسوي الله اکبر کې الله الاکبر دا غلط دی الله اکبر ته ته پوښتنه الله اکبر مطلب دا دی چې آیا الله لوی دی خبره بالکل الټه شو دا بس پنګيري چې الله اکبر دا غلط نه صحیح لفظ چې بغیر دا غینه تکبیر نه صحیح کیږي هغه د یو لفظ دی الله اکبر به وې دا غي سره بل سونه اوچت کې په دې کې لا سونه چې ټول دا مسله اتفاقی ده رفع اليدين دې کې اتفاقی دي یعنی ټول علماء مني او ټول خلک مني چې اولنی تکبیر سره بدی شو الله اکبر خود دې د لاسونه به د تکبیر سره اوچته کې ورسته اوچته د درې طریقې راغلي په حدیثونو کې یو طریقه ده چې حدیث کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا طریقه کوله يرفع يديه مع التكبيره امام ابو داود دا حدیث راوړی چې رسول الله بکره الله اکبر وی يرفع يديه مع التكبيره الله اکبر او تکبیر سره رفع الیدین دوه یو ځای دي دویمه طریقه ده مالک ابن الحویرث رضی الله عنه حدیث کې امام مسلم او بخاری او نور کتابونو کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کبر ثم رفع يديه الله اکبر نه الله اکبر مخکې شو او لاسونو چتول لګورسته شو د دویمه طریقه شو دریمه طریقه ده او د حدیث امام مسلم او بخاری او نور کتابونو کې مشتي رفع يديه ثم كبر الله اکبر لاسونو چت شو الله اکبر لګورسته ویل شو د دریمه طریقې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتي او به درو کې چې کوم عمل کې یو به خاص نکو راځه څه خیال یو به خاص کو نور به منسوخي کوګه یا یو به خاص کو یو مذهب پورې بل مذهب بل مذهب وکړو رسول الله ډېری طریقې یو یو طریقه براونی شي نه د ډېری طریقې چې د رسول الله قبل فرض راشي صحیح چې ډېری راشي نبی هغه دې پر نه چې تقسیم وکړه بیا هغه دې پر چې کله به دې عمل کو کله به دې باندې عمل کو به کې سړی په ځل کې دا سوال لږی چې د رفولته ولي سړی کوي الله اکبر ولي وي مانځه ته ودرېږي الله اکبر وای بس لاسونه چې ټول ته ضرورت شته حکمت پدې کې دا والله علم بعض علما دا حکمت ذکر کوي چې ته کوم سړی ولړي چې هغه ته پته ولګي چې دا سړی په منځ باندې ودرېږي لکه چې کوم هو الله اکبر نه وريګا او چې دا چرته کلو کو لاسونه دې چې کوه پته ولګي چې سړی په منځ ودرېږي بعض علما دې راځي حکمت ذکر کوي وې د دې مطلب دا دی چې الله اکبر یا الله دنیا می شاته وښتا استاد ولاړې ما دا خپل حکمت علماء ذکر کړی دی خو نن سبا چې کوم خلک دي زموږ دې کم به ځای په دې
نیت باندې الله اکبر د رفع الیدین کې چې دنیا مشته او ځکه بلکې دنیا حسابونه خو دې نه شروع کی د منځ ولې بالله دې لپاره یې خو دې بعض علماء د حکمت ذکر کوي دې مطلب دی الله اکبر یعنی کوم حجاب د دوله الله په منځ کې چې هغه اوچت شو لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې کله انسان الله ته ودرېږي نه حجاب اوچت شي دې دومره الله ته به نږدې په دې منځ کې به دې سره بل مسله د تعلق ساتي چې الله سونه به د کمزې پورې اوچته او څنګه به اوچته نو پای کې به دې ساتي چې درې طریقې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي یو حدیث امام بخاری او مسلم راوړی وی رسول صلی الله علیه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه رسول صلی الله علیه وسلم په وګو پر لاسونو اوچته ولاسي الله اکبر دویمه طریقه ده کوم چې امام ابو داود د حدیث راوړی رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه الله اکبر لګوتو دې دغه پوری غوګونو پوری دې پوسکو پوری دې پوری بل لاسونه راوچت کو دریمه طریقه ده وائل ابن حجر نه حدیث ته او ده عبد الله ابن عمر نه فعلونه امام ابو داود د روایت راوړی چې صحابو بس صادری چولې صادری کله به جمع صادری چولې نه د لاسونه به چتول يرفعون ايديهم الى صدورهم الله اکبر دې سینو پوری بل لاسونه چتول نو څو طریقې شوي درې د سینو پوری د وګو پوری او د غوګونو پوری د درې طریقې ثابت شوي غوګونه وګي او سینا هدا طریقه به کیشتي د باز کسان چې تکبیر شي لاله دي شي وې دي د خاص کر د عربو کې د کمزورتۍ او زموږ د کسانو کې مالی دي داش باز کسان داسي وو کې داش الله د کومه طریقه د خپل منډه له سونه چې د خیر طرف د غسر ته بوتل نه دا صحیح طریقه ده الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا شیخ کلی با چې له سونه چې ته به طریقه به وچته به دا مسله سره یاد ساتي چې کړه د امام ابن خزیمه رحمه الله د روایت راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله د لاسونو چې تول نه د ګوتو باندې نه زور وسونه به کوله او ساتلی بلکې منځنی جسم دې دغه ځای نه پرې ده بعض کسان بالکل به زور وروړي او ځکه دا بعض کسان دې شنی ویلي او دا ډول غلط طریقې دي بلکې دا به دې څنګه چې دغه ځای نه پرې یو سړی به ته پوښتنه چې شیخ صاحب زموږ سره دښمنی کوي کنه نو ما سره دښمنی وکړه وې زموږه طریقې دې به ذکر نه کړی چې غوګونو به تاو کی نه زه به ذکر کوم چې به حدیثونو کې نشته د ځان نه ذکر کوم د ځان نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ کوم ها باز مولیان ویلي چې غوګونه بتاوي نو سیده ومه خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشم ویلې ځکه د قیامت پر ورځ باندې الله ته پوښ کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم من کذب علی متعمدا چې قصدن په ما باندې دروغ وي نه ځان له په دنیا کې په جهنم کې ځای بوک کړي د په دنیا کې ځای له بوک کړي زه ځان له ځای نه بوک کو نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه صحابونه او د رسول الله سلور امامانو نه د یو نوم د ندي ثابت چې کله الله اکبر وینو لا سونه به د غوګون لورلي دا وسنی باز احناف مليان دا خبره کوي دلیل څه دی وي حتى يحاذي بهما فروع اذني حدیث کې خدای چې رسول صلی الله علیه وسلم د غوګونو د پوسکو پر د لاسونی سره وست يحاذي یعنی نږدې به کړی شي خدوی سو وي نږدې مطلب چې د پوسکې به تاو کی باز وي سره به کی وګونه بسره کی بیا عجیب خبره ده چې دغه طریقه د خزو لپاره نه غوړي دغه څه د چا لپاره ده نو به د خزو لپاره کومه طریقه ده د خزو لپاره به دغه حدیثونه دا کوم چې مالک سات مخکې وي ښا هم دغه حدیثونه دي خو چې د سړو لپاره شنو بیا کمزوري شي او چې د خزو لپاره شي سړی شي عجیب خبره د خزو لپاره دغه حدیثونه دي د سړو لپاره دا کمزوري به د سړو لپاره نه مسله دغه د مولوی صاحب دغه په حدیثونو کې نشته رسول صلی الله علیه وسلم خپل نارینه وکړه هغه ټول مونږ کړه نارینه مو ذکر صحابو ته نقل کړي دا ټول امت ته پاره نو زنانه بس چې لکه دې ترخونه کې بلاسونه کی نه دا به د چروچت کې نه دا غریبانانی د ترخونه دغه کړو او هغه سړو ته وی غوګونه بتاو کوي ته کوم زیاده مسلې هغه غوګونه تاو او ترخونه ګلاس کې وجره خزي عورت کار نشي الله بنده نه التم بيدانه التم به رښتیا خبر نه کوي چې دا حدیثونه کوم چې راغلي دي هم دغه دي کې سړو د پارم ده ته پوښتنه وکړه وای مولوی صاحب د زنانه چې د سینې پورې لاس شته ته چې سینې پورې دې څه حدیث ته دلیل بشتي وي په دې باندې دلیل له دلیل به سره ته مو خوشاله شي څه دلیل له امام بخاری امام مسلم راوړل امام ابو داود راوړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ کو تکبیر به وینو سینې پورې بلا سوچته ول خامولی صاحب مخکې حسین شتي
مخکې د دې چې تبه نه کې دا ستاسو خزي د پاره شو د حدیثونه او ستاسو لپاره به بل کتاب راولم د مولوی صاحب هغه کې لیکلي چې وګونه بتاوي عجیب دین دی د سړو لپاره جدا شو د خزو لپاره جدا شو څه دلیل پې نشته الله اکبر دی وي اوس به سکو اوس به د لاسونو خو په سجدي کې دي کنه نه د هغې دپاره بیا درې طریقې دي چې دوه پکې ثابت دي او یو په کمزوري حدیثونو کې ده اولنۍ طریقه چې کومه ثابت ده په سینه باندې به یږدي حدیث کې دي امام احمد بن حنبل امام ابن خزیمه راوړی وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره خیلاس بغس کې هو على صدره په سینه باندې سینه دي ته وي د مریض ګره سینه نه وي د بس قسم د مریض باندې رسول دیږي دا غلط طریقه ده د حد نه وړي دي دویمه طریقه ده چې د نامه نه بره وکړي حدیث کې دي امام بخاری دا حدیث اوري وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته دا امر کړو ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه چې سړی به خپل خیلس په دې غس لیچه باندې دی په سنگل به دی نه چې په سنگل کې دی به سینې نه لګرا کته کې دا سینې نه چې په سنگل کې دی به دي سکی او په دې کې تکلف ته ضرورت نشته دا باز قسم په سنگل لا سکی او تکلف پکې کې بره خېږي په سینې راځي ګورو دا ګډوډ راځي ګوره تاسو لا سینې لروړي کې په سنگل چې په سینې کې دی به په لاس لپاسه کېدا بیا ضرورت نشي چې ته په څنګه لري دا دوه طریقې شوي پسینه او د نامه باره درېمه طریقه ده چې د نامه لاندې ويږي او باغ باندې روایت ته علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې لاسونه به تحت السره دي امام احمد او دارقطني د حدیث اوري او په دې حدیث کې دوه راویان دي یو د عبدالرحمن بن اسحاق الواسطي محدثین وي دا کمزور دي یو د زیاد بن زید السوائي او د مجهول له د حالات نه دي معلوم دي ته وګوره د تعصب ته د وائل ابن حجر روایت ته امام ابن ابي شيبه رحم الله راوړل خو صحیح روایت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې منځ کې ودرې نو خیلاس په بغس کې خودو د لیباز مولیان سره په کتاب کې تحت السره ټکې لیکلې ویلاس په خی په غس کې خودو د نامه نه لاندې د الله بنده ته اوس په کې د رسول په حدیثونو کې زیاته کې ولي کې وی چې مذهب د خبره مضبوط شي د الله نه نېری نه دا غوي په خپل یو عالم د حنفي عالم تیر شوی د غټ عالم تیر شوی چې دغه محمد حیات السندي حنفي هغه چې خپل کسان ته چې دا حدیث پرې دی ګوره ته په دې طریقه نه څنګه چې تاسو وایي دا خو د دجالین او د دروغجن خلکو په کې دا ټکي زیات کړي نور چې څومره نسخې د امام ابن ابي شيبه دی کتاب پای کې دا ټکي سره شتي نه دا طریقه نه ثابت چې نامونه لاندې بلا شي بیا مولوی صاحب ته وایي په مولوی صاحب سره وې د سړو د پاره دغه دوه حدیثونه دي د زنانو د پاره د پاره شتي هم دغه کم چې مووي زما د پاره شتي ویناسته د پاره نشته ته به نامونه لاندې لا شي بل هغه لپاره دا ویلي چې زنانه به پسینه بدیله شي دي چې عورت ښکار نشي د الله باندې ته عورت غم وړي ته څه د عورت غم وړي وي رسول سم نه دی ویلي چې هغه غړ صادر بازار رواچي غټي کپڑے به واچي د پوندې بم پټي کې دي کې عورت پټ نه شو په کمرې په ګوټ کې ولېږي ځاله موږ کوي بس ته عورت پټ شو ته دغه غم وړي لاسونه به سینې پورې شي بوجتي سړی نه ځکه چې عورت ښکار نشي او به لاسونه په سینې باندې لپاسې دي چې عورت ښکار نشي او سړی به نامونه لاندې دي او چې چا سره لاس ملو کی سلام علیکم وسرو کی نبی او غلطه طریقه چې دا ثابت نه خدای چل کی بل لاس وکم ځکی پسینه کی ولی پسینه کی لاس چې دا قدر او احترام ته زما بزړه کی ستا قدر احترام دلته خو زه ته تجربه کوي سړي سره لاس ملو کو به لاس نامونه لاندې کیږي چې تاسو وایي چې دا څه طریقه ده څه چلونه کېد لاس نامونه الله دې جوړيږي به دغه طریقه ده او انسانانو چې ملایږي به د زړه د طریقه صحیح ده سینې ده دې سینې کې د نظر پروت ده ایمان زه په دې جلسونه پرتی ده صحیح ښکاری دا مسله سره موږ ذکر کړ چې د باز قسم په مری باندې سګدي د غلطه طریقه ده د باز قسم چې جل کوي د په دې مټ باندې لا سګدي دي د خیل سره غسه د مټ بيدي شنو دا غلطه طریقه ده او دې کې بل مسله ده چې د لاس خو به سید په سینه یا د نامونه بره یګدو خو یګدو به کمزي دا غیر لپاره سلور طریقې په حدیثونو کې راغلي سلور طریقې چې دا حدیثونه امام نسائی امام ابو داود امام ابن حبان رحمه الله غوړي سي حدیثونه یو د وضع الكف على الكف د خیلاس ورغه غسلاس په شای خوده ده غوازه
دویم خیلاس د ګس لاس په مړون په دیزي کې یخوده لاس پینیونه په دیزي کې دیزي یخوده دا غیره بعد د څو طریقې شوي دوا درېمه طریقه ده چې خیلاس د ګس لاس په دی لچې په سنگل باندې یخوده دا شو او درېمه څلورمه طریقه غي د قبض ولکی دا خیلاس باندې ګس لاس دي شي نیوا دا څو طریقې شوي څلور طریقې شوي ځان سره یاد ساته او دا حدیث سره یاد ساته امام بخاری دا روایت راوړل دی و ام درداء رضی الله عنها كانت فقيهه ډیره پوهه زنانه او غیبه بالکل د سړو د موس په شان موس کو او دا رسول سم ته نږدې ده او دې دا فرقونه معلوم نشو او وسی چې نه باز مولیان ذکر کوي دا غیره بعد به دغه شروع کې دعای استفتاح او دعای استفتاح مشهور خدغه ده سبحانك اللهم وبحمدك الى اخرها دا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك امام ترمذی دا خپل کتاب کې راوړي نکوي سره دا وې دا دی وې دغشن اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخرها دا یو دعا ده چې امام بخاری امام مسلم دواګانې په پوره ذکر کو اشاره به وته کو دواګانو لپاره به تاسو رجوع کولای شي هغه کتابونو ته کم کې چې د مانځي طریقې تفصیل راغلي هغه ځینې د دعاګانې یاد کړي او هغه انسان کوس ما ته پوښتنه کو نو خبرې ځکه ته پوښتنه کو چې کم سړی دې پتا شو کې چې هغه موږ کې او په منځ کې د دعای استفتاح بدلی کله یو کله بلوي ډېر کم کسان بل سوچت کې موږ د ورکواني د اوسه پورې مړ شو بکی سبحانك اللهم رته یاد رب لا یاد نه به په منځ کې خونم نه کنه چې عادت تی جوړ شي چې کله موږ طریقه بدلو به کې به خون راځي چې د رسول سم طریقه ده یو دغه دعا د رسول سم ثابته ته شندادي ثابته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره امام مسلم دا دواره وړي ده دغه شان یو روایت کې راځي الله اکبر کبیره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا دا به دعا استفتاح یو کس په صحابو کې دا دعا ویله رسول سم الله اکبر یعنی تکبیر تحریم رسول سم وکړه داغه به خلک دعا استفتاح ویل دي صحابي دعا استفتاح دي شي الله اکبر کبیره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا رسول سم ته پوښتنه وچا دغه دعا ویله هغه رسول الله مو ویل ډیره عجیب دعا دی ویل د اسمان دروازې وته کولاو شي امون ته دغه یو یاد چې ته بګیدم وای د اسمان دروازې به کولاو شي په یو حدیث کې درځي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا وې دغه په سورۃ فاتحه شروع کی نا یو حدیث کې راځي چې امام مسلم او نور کتابونو کې راغله وی چې کله یو کس دوی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رسول صلی الله علیه وسلم د منځنه بده ویل چې دوی وی رسول الله مو وی دولس ملائکه مقابله کوله یو ثواب بزلی کم بلو زبیلی کم او مچ دوات ته ویل نو دا بعض اذکار دي چې راغلي دي نور مشتي او سنت طریقه لري چې ټول یاد کړي او کله دغه جمع کې به نه ګوري جمع کول نه دي ثابت چې سره دا و چې مثلا کې دوه درې مسلور نه په هر منځ کې یو وي او څومره خوش قسمت انسان به لکه مثال کې شولې ته 15 دي سر منځ کې یو وي مسبخین کې بل مازیګر کې بل څومره ثواب وته ملوي او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وته معلومه ده ته سوال دې ته پوښتنه کوي د رسول طریقه سره دی وته وي چې د رسول صلی طریقه دا چې دعای استفتاح کې به داوي ځکه ته معلومه نو کوشش کوي چې هدایت کوي داغه نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ویلو درې طریقې یو دا اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه امام داود دا حدیث اوري په یو کې لري اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړي او یو طریقه دا کوم چې عام خلک استعمالي زمونږ دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خو په دې کې غوره طریقه دا اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه او بیا مته پوس ګورې نه کوم د ډېر کم خلکو ته دا معلومه دا غیر مطلب غوره طریقه ده اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم په درېمه درجه کې دا طریقه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا غیر مطلب قرات شروع کی بسم الله هو بسم الله الرحمن الرحیم ندیزنه بعد مسله را سوره الفاتحه
او زموږ د خلکو لپاره دا مسله سم یو غرض دی حالکه هیڅ نه لنډ یو حدیث زبرته و نو ضرورت به مطمئن شي که مقصد د رسول سم تابعداري کوي بغیر د سوره فاتحه نه موږ نه کیږي د امام د مقتدی او د یوازې موږ کوونکی ادریونه کسان او کاغه جنازي موږ کوي او کاغه صلات الکسوف او خسوف ته او کاغه د اختر موږ دی او کاغه د فرضي او نفلي موږ دی بغیر د سوره فاتحه نه موږ نه کیږي حدیث کې راځي امام بخاری امام مسلم دا حدیث له مشهور حدیث دی لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا غسړي موږ نه کیږي چې سوره فاتحه ونه وي دا بس که سم ته وي ته حدیث خو دا حدیث ګورې د امام د پاره دی او د چا د پاره دی د منفرد د پاره ته وي چې د رسول سره پغټې مو کسه ته دی ویلي ته د رسول سره ویلي چې لګیدا دغه د پاره کسنګ وینه مولوی سی بلیګاو نو بیا د مولوی سره خبره شروع شو موږ د رسول صلی الله علیه وسلم خبره کو او د ارمان بدلم پوره کوزه د ارمان بدلم پوره کو په یو کتاب کې د زیادت وسرم راغله دي په صحیح سند سره او هغه کې د دې چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب خلف الامام او احناف یو مولاده شیخ انور شاه کشمیری مشهور محدث ترشه هغه د دې سند بالکل صحیح دی هغه صحیح کوي وسه خبره تی ووت په یو حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل امام بیهقی راوړي چې رسول الله یو پیر موږ کو او شاته به صحابه قران وی رسول الله صحابه ته بوسي کی تاسو ګره ما به شاته قران وای یو رسول الله موږ وی فلا تفعلوا دا کار مکوئ د باز وریان چې حدیث پیش کړي د زمون پرد کې وی فلا تفعلوا رسول الله وی جمع کوي بس مخه نقطه ولګي حدیث ختم شو نعوام غریبانو یو ګورو مولوی سي په حدیث خو نو مولوی سي ته حدیث خلک مخکې پوره نور څه کېشتي کنه که پوره کو به مسله ورانی پوره سره فلا تفعلوا ذکر بنکوي الا بام القران سوى سوره فاتحه فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها ذکر سوره فاتحه ونو منځنه کی په حدیث کې درځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تفعلوا فما بشت قرات مکوي وليقرأ احدكم بفاتحه الكتاب في نفسه سوره فاتحه چې وایي ځان سره پټه وایي سوره واضح حدیثونه ابو هريره روایت ته هغه کې دلی چې څوک سوره فاتحه ونو موږ ناقص ته نه قبليږي دا موږ یو کس ته وی ابو هريره ځان ته وی وإنا نكون وراء الامام کوم به امام بشته ولاړو ويقرأ بها في نفسك نو به ځان سره وایي کنه په امام بشته ولاړو موږ ته دغه نو چې په امام بشته چغي وا ځان له و د امام قرات به نه خرابي او زه تفصیل دې مسلې نظم بار به تاسو ته اشاره کوم چې تفصیل ته ووري موږ دې تفصیل ذکر کړی دی په دې باندې تفصیلی دلایل او بیا څوک چې وایي چې دا نشته دغه چې کوم دلایل دی باندې رد هغه تشدید ته د ټیم دومره موږ سره نشته دا غیر بعد به سورۃ وې یو سورۃ په سورۃ فاتحه سره یو ځکه په الصلوات السریه چې ځان له موږ کې او یا سری منځونه چې کوم دي په جهري منځونه کې چې امام په سورۃ صرف په سورۃ فاتحه وې سورۃ به سره نه او به چې د ورسنی دوه رکعاتونه باغی کې به سوې سورۃ الفاتحه به او کله نه کله به دغه سره سورۃ وې لکه ابو سعید خدری نه حدیث ته په صحیح مسلم کې پای کې دا مسله ثابت ده چې کله نه کله د تشریکاتونه د کول د سنت طریقه ده او سری کول جهری کول د سنت طریقه ده که څوک الټه کی نو د رسول الله سم طریقه سنت پاتې شو موږ سره موږ صحیح دي چې د رسول الله په خپل ثابت دي چې کله نه کله هغه سری موږ کو په منځ کې به یو څو ایتونه به کې بتیز وي صحابونو دا ثابت دي چې هغه سری موږ کله نه کله بتیز وي ندی کې سحرج نشته چې کله سوره فاتحه دي ختم کړه ندلته یو بل مسله سره راځي ولک ضالین امين یو امين وي د امين په پټو کې تیز به رسول الله سم خو یې تیز به وي امام بخاری او مسلم حدیث راوړل اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین وي تاسو سره امین وای اوس چې د امام امین سره موږ ال امین وای چې امام اواز هم وورو کړه امام بخاری رحم الله په دې باندې باب تړلې باب په بیان د دې کې چې امین په تیز ویل کی ابي بای کی روایتونه راوړي امام عطاء بن ابي رباح رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله استاد هغه وی په دې حرم مکی کې 200 صحابه مری دي چې کله به امام ولد ضالین نه هغه به دور په زور امین وي چې د جمعات کې یو کرنګا جوړه شو هغه طریقه حدیث کې راځي لکه رسول صلی الله علیه وسلم دې بارک دې روایت موږ تفصیل اوس نه چې رسول صلی الله علیه وسلم کله امین وي رفع بها صوته आवाज به تیز کو مد بها صوته आवाज به دې زراخ کو وګد به
یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه امام ابن خزیمه رحمهم الله غوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يهود تو سره په یو شی باندې دومره حسد نشته لکه څومره چې پس دې په دې امین په تیز ویلو سره په سلام چلو سره. کله چې موږ امین په تیز وو يهوديانو په ځړ کې سم سکی سم ور په ولګي او چې کله سلام واچو په يهوديانو باندې ور ولګي. په ان شاء الله مسلمانانو کې به دې څوک نه چې هغه زموږ په امین باندې خپکی نه به څوک دي چې زموږ په امین باندې خپکی چې ولې ته امین په تیز وو موږ په تیز وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي موږ په تیز وایو چې صحابو طریقه منګه په تیز وایو چې پرې چې د يهوديانو د زړه شي دا وښوي موږ يهوديان په قاروم او د رسول الله سنت هم دي. دا غینه بعد به رکوع لذي رکوع چې صورت وې او صورت د انسان مرزي لري چې وګدوي لنوي د حالت مطابق هغه ځان له یو مسله ده او دلته اوسه فائدې لپاره د ساتي د فائدې لپاره ذکر کو چې قران د آیتونه سورتونه د په ترتیب باندې ویل غوړه طریقه ده. یعنی سورۃ الفلق دی او سورۃ الناس په برکات کې وای خدای ترتیب الټا کول د رسول الله ثابت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو منځ کې په دې یو رکعت کې سورۃ البقره او سورۃ النساء او به سورۃ العمران دی ویلي. د دې کې ترتیب ګوره الټا کو سورۃ البقره په سورۃ البقره به کوم سورۃ ده العمران ده رسول الله سورۃ النساء به سورۃ العمران او رسول الله ګوره چرته غلط کار نه کوي. هغه د امت مشر هغه د امت مشر دی. ما یو پیر پاکستان کې میوزیک امامتي ورکوله نه ما دغوی د سورۃ النصر مو اذا جاء نصر الله ما خام په منځ کې دې علم تر کیف فعل ربک واصحاب الفیل وي. ما ته دا پته چې سورۃ الفیل د سورۃ النصر نه مخ کې ومه چې کلمه سلام وګرځوي سپینګیره ومزله چې ماشاءالله لکه سعودي کې چې سړی علم وکي صحیح دی چې لکه علم وسړي خدای چې ترتیب وطني معلوم چې سورتونو ترتیب سره نه دا طریقه په غټه ما قصدن وکړه کله بعض کارونه قصدن کې چې خلکو ته پته ولګي چې دا شتي ځکه چې مولوی شي نه کوي چې دا پته لګي نه لګي پته کوي. اوس مثال کې زمانځ ته ودرېدم چې کله مانځ تکبیر تحریمی سره فریدین کو نو لاس کړه وګو پر کړه وګونو پر کړه سینو پر خلکو زولیدم پته ته یې دا طریقه ګر مولوی شي کوي نه دا به یې ته پوښتنه په دې ته یو طریقه مراتین کړه دا وګونو دي ځونیس او به یې کېد ولا شنو نشته د بلې طریقې څخه پته ولګي هیڅ پته وته نه لګي. رکوع ولرش رکوع چې زینو تکبیر به وي الله اکبر او دا غي سره ولا شنو او چت کې بیا دا غټه مسله ده لا شنو چې تول د رکوع سره او لا شنو چې تول د رکوع نه بعد او لا شنو چې تول چې د دویم رکعت نه دریم تر پاسې دا غټه مسله ده او لا شنو چې تول د تکبیر تحریمی د پر ده سره ولا مسله ده. یو سره ماته چې شیخ صاحب لا شنو خدلته مو چې تولته مو چې دای څنګه ټکړه غلي وړکله هغه وړ په دې چې په مذهب کې شتي او دا غټه په دې چې مذهب کې نشته مولوی څه نه دی ویلینا اوس دا غټه شو به دې اوس قصه غټه کو مناظره بم کو خبرې بم کو یو بل سره دښمنیان هم کو هغه ګوره مولوی څه ویلي چې شتي ناغم شتي او دا سوچ مکوې ګوره چې کم سره مقلدي او دې دې اولنی تکبیر تحریمی سره فریدین کوي دا سوچ مکوې چې ګوره دې په دې کې چې رسول سم کړی دی ګوره دې په دې کې چې په کتاب کې راغلي دي او زره د الله قسم خورما د کعبه پر رب د قسم خورم په کتاب کې دا نه وې کنه په دغه ځکه مر فریدین نه کول زه چې د رکوع سره فریدین کوم الله اکبر او کته راځم وې چې د خر پشان لکې وې او ته چې د خر پشان لکې وې په ولکې نه خاندمه په دین پوره الله په دین پوره ټوګه کې د کافر بشي دا ما چې کوم خو د الله په دین باندې عمل کړي هغه پوره خانده دغه چې مذهب کې نشي ګوره دا تقلید انسان د کمزې ته ورسي د فریدین مسله الحمدلله موږ تفصیلا بیان کړی دا او د بعضو مرګرو سره شتیم هغه ووري تفصیلی دلیل پېښ دي چې صرف اشاره وکړو. حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه و چې رسول الله بکره منځ ته ودرېدو کان يرفع يديه حذو من كبير رسول الله بدل شنو چت ګلو اذا افتتح الصلاه کله چې بل منز شروع کو
واذا كبر للركوع کله چې رکوع ته تو واذا رفع راسه من الركوع او کله چې د رکوع نه راپاسېدو. یو حنفي علمنا چا د تاسو کو وی رسول صلی الله علیه وسلم به د تکبیر تحریمه دی اوله کې چې د رفع الیدین د سره دایمي شکړي هغه ته می شي کړی مرګ پوری کړی وی دلیل به څه دی د حدیث ذکر کو و چې عبد الله ابن عمر و چې کان رسول صلی الله علیه طریقه وا يرفع يديه احدهم كيف اذا افتتح الصلاه کله چې مون شروع پلان خلکو ټول وی سبحان الله ولې څنګه حدیث هم کې پورک مکه به زمونږه مسله را روانه ناغي ته تاسو چې منسوخ شوی ده دا نیمه مسله چې د کوم چې مذهب سره برابر دغه به همیشه لپاره ثابتي او زمونږه هغه منسوخ کی د ظلم نه دي زیاته نه کې تاسو وایي بارک خصفه ظلم او زیاته او گمراهی الله دې موږ دین لري ساتي. حديث ابو حميد الساعدي رضي الله عنه هغه یو پیر ناسو او لس صحابه سره ناسو وی موږ ونکم د رسول سم په طریقه هغه ته وکړه موږ شروع کو نو دې اولنی تکبیره سره طرف ولدین وکړو د رکوع سره رکوع چې را پاسې دی وکړو دویم رکعت چې دریم تر پاسې دی وکړو چې سلام وګرځي صحابه ته چې صحیح خبره هم دغه شان رسول سم موږ کو اقرار دې ټول صحابه چې دغه شان بچا موږ کو رسول صلی الله علیه وسلم به موږ کو او دغه شان چې مالک ابن حویره سره حدیث ته باقي کوم امام بخاری او مسلم وروړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کول دغه شان چې امام عطاء ابن ابي رباح د امام سی استاد امام ابو حنیفه هغه وی یو پیر زب عبد الله ابن زبیر بس ولاړو عبد الله ابن زبیر پیژنې کړه زبیر دان زوی زبیر دان د رسول سم سره ساندوی دی او رشته سرم ده په دغه نسب کې دی او ساندوی هم دی به دغه زوی دی نو چې انسان د اوچت صحابي زوی دی نه امام عطا بن ابي رباح او عبد الله بن زبیر چې کله موږ کوونو د دې تکبیر تحریمه سره رفردین کړو د موبایل بند کایي څه تکبیر تحریمی سره رفع الیدین کړو به د رکوع سره به چې رکوع را پاسېدو به چې دویم رکعت دریم طرف پاسېدو وی ما وته چې د تا چې کوم موزیک وی ما ته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر موزیک او زه سره ولاړم دغه شان موزیک وی به مونږ ته وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل هغه به دې سي موزیک او دا بس که څه وی رسول الله د مرګ پورې دا کار کړی کنه دا حدیث ته رسول الله د مرګ نه بعد بیانې یعنی د مرګ نه بعد به دوی عمل کوي چې صحابه به کې کومه ته چې د مرګ پوری شوی دی کنده دلیل والا نه ځکه موږ وایو د بعضی منسوخ شوی موږ وایو سندي د زمکه نه عرش ترسي او دوی منسوخ دی. عبد الله بن امام عطا بن رباح وی ما عبد الله بن زبیر دی عبد الله بن زبیر وی ابو بکر صدیق وی ابو بکر صدیق وی ما رسول سم دی رسول سم ته چا خولې موږ جبريل عليه السلام جبريل ته چا خولې عرش ولا رب خولې وی منسوخ دی اسانه خبره ټول منسوخ مو رواج او خبره ختم شو نه دی مثلا سریال ساتي. وائل ابن حجر دا حدیث ته او امام ابو داود راوړي امام ترمذی راوړي پای کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مالي درو او وائل ابن حجر دا صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخري ژوند کې ملو شو او امام رسول الله صلی الله علیه وسلم دلو چې هغه من ذکر رفع الیدین کول. امام بیهقی امام بخاری وی صحابو په ټول رفع الیدین کول یو صحابي دی چې هغه رفع الیدین نه دی پرې خو دي صحابي نشي چې هغه فرضین پرې خو دي ټول کړي یو کس دا خبره کوله د باز کسان دا کم چې خبره نه مانی نو دوی سره به خبرې ډیری وی سیده د تاسو چې کوم حدیثونه خای سیده د شتي خدا فعلی دي فعلی څه مطلب دی یعنی دي کې دلی چې رسول سم کړی آیات سره قولی شتي چې رسول سم ویلي چې وی کوي عجیب خبره چې فعلی د رسول سم حدیث راځي فعلی قولی وبکه ها بس راوړي چې رسول سم کوي دا خبره وکړه په جواب کې ته مونږ وی چې خاصه سیده ته مانځي ته چودري کې تکبیر تحریمی سره فرضین کې ویاو ما ته به قولی حدیث خو کړه ته به کوم قولی حدیث کې ته هم ځل فعلی په روانه خیر خبر روانه نه وی خایا دا ارمان من پوره کو الحمدلله د الله په توفیق سره دغه انسانانو قولی وته مخایو ومنی نه ګوره درته مو قولی به وته مخایو خو بیا بل خبر را شروع کی به بوجي بوتانی په ترخونه کې خو دې نبی به سکو به دغه جواب ګورو بیا بل را شروع کی لنډه د چې په خله سپانی شي ویل چې نه منم رسول سم طریقه هغه له سبانی جوړه حدیث امام زیلعی
امام زیلعی دا حنفی مولا تیر شوی دا کتاب نصب الرایا باقی کی وی او دا روایت راوڑا دا امام بیحقیم راوڑا دی چه عمر رضی اللہ عنہ پر راغ باز کسان پا جماعت کی ناسو دا رسول سم پا جماعت کی چه سنگ جماعت تراغ دا کسانی ولیدو وی دی سموزو نکرو لکه سنگ چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو او منگ تا خولو هغه ته وکړ وی مونږ یو کو په اول کې رفردین کړو درکو سره وکړو رکو نه باندې کړو دویم چې دریم تر پاسې دو وی د منځ په اخره کې وی او دې دغه کې دی کان یصلی بنا ويأمر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم بدې سي مونږ کو او مونږ ته ویل وی دې سي کوي نه دا قولی شو کنه شو لنده دا رسول الله چې صلوا کما رایتمونی یصلی دا قولی نه شو وی چې څنګه کوم دې سي کوي کنه نو تاسو زه په رفریدین دي تاسو رفریدین کو خدا شي بس کې سندې ځا خبره نه مې خو تاسو مې ډیره پاره وکړه که صبر لپاره څوک د خبره کینې چې دا سره وي او دا حدیث تعلق د حدیث سره نو د حدیث ګورځان سره یاد ساتي یو حدیث ډیره عجیب حدیث دی امام طبرانی راوړل او شیخ البانی په سلسله صحیح کې راوړل صحیح حدیث دی عقبه بن عامر دا وی چې کله یو سړی رفریدین کوي په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په یو پیرو چتول وسره لسنې کېنی ملوي او زما کسان تباشو کمی چې نه کوي څنګه تباشو سلنی کینس په یو منځ کې به چې سره سنت یو ځکه یو نیم سل شو بیا بل زر په زرګو نه کین روزانه دوی نه پاتې کیږي تبین نه په زرګو نه کین په قران کې رتم د ثابتول شم د الله په توفیق سره چې ورفردین باندې لس نه کینی په قران کې دا خبر راغلی شربې چې په قران کې دا کوم ځای راغلی چې ورفردین لس نه کینی الله په قران کې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چې نیک عمل کو الله ولسند ثواب ورکړي نو د رسول په طریقه عمل کو د نیک عمل نه د قران نه ثابت او د حدیث په کې مواله صحیح حدیث په یو حدیث کې راځي صحیح حدیث ته بالکل صحیح سند دی په جزر فريدين کې دا راغلي عبد الله بن عمر د مې ورځ ناسو او یو کس راغی مو ذکر فريدين په ګونو کړو بلې کاني وښتې سو فريدين کو منځک رسول الله صلی الله علیه وسلم برفریدین کول د باز دلیل او ځان سره یاد ساتي صرف اشاره مو ته وکړه نور کې تفصیلی مسله وای نو ان شاء الله تفصیل دومره کولای شي چې بده معنی شیخ خالد گرجاکی رحمه الله هغه بده باندې یو کتاب لیکلی تقریبا 300 آثار او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه بده خبر وړي چې رفریدین د سنت طریقه 300 دلیلونه آثار دایره جمع کړي وي ګروري چې دا سلور سو شمارول زی شروع کوم پای باندې سور بیانونه کی اسمه درسونه به کی به مې سره دینه بعد نه کوي نو پزړه کې وېسي چلی یو عجیب قصه ته بیان کوم امام ابو حاتم الرازی رحمه الله دا غټ محدث تیر شوی دی او تاسو کې کوم کسان دي چې طلاب علم یا علما د علم سره تعلق هغه خپېږي سیر علام النبلاء امام ذهبي کتاب د مشهور پغی کې د دې چې کله دغه وفات شو د امام ابو حاتم الرازی رحمه الله نو په خوب کې یو بل عالم ولیدو او په اسمان کې دی لکه په خوب کې ولیدو چې په اسمان کې دی او مونږ کوي امامتي کوي نو امامتي په خوب کې تاسو کو به دا خوب بیانو وي مو ته چې امام شه ته ډیر غټه درجه لري الله درک اسمانونو ته خطرې ځکه چې انسان چې مړ شي نیک سره نو روحي برزي کوي وی مو دي چې اخر ولي او دې وګت کې دا به کتاب کې شي نه له وګوري ولي الله درکړه وی برفع اليدين قبل الركوع وبعده ځکه چې رکوع نه مخکې رفریدین کو د رکوع نه بعد رفریدین کو الله له باغی د درجه راک د نظریات کې ها رکوع چې دی وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راضي لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك رسول الله صلی سر نه دی ټیټو انه به چته د بس کې چې رکوع لري چې سر یې چت نیولې بس کې سم بالکل ټیټ کړي بس کې سم د عمله دي کته دي بولی بس کې سم دي معمولی به د سره ټیټ شي ته چې عمله درلې او دا ټول طریقې غلطي دي ملا به بالکل سیده کې اواره وي کې رسول الله صلی عمله دي سواره کو چې به خو د ابو بده خو دي خوانت او سربا نټیټه او نو به سیده کې بالکل منس کې وي او لاسونو سره بس کې قبض بکې د زنګونان په دې لاسونو ونیس لاسونه د باز قسم رکوع په ټیم کې د لاسونو په دې زنګونانو اسی کیږي دسي اګدی په نه د زنګونانو په مضبوط ونیس او په دغه ټیم کې د ذکر وو سبحان رب العظیم چې د صحیح مسلم کې د ذکر دی یا اللهم لك ركعت وبك امنت الى اخره
یا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، یا سبوح قدوس رب الملائکه والروح. او رکوع چې کې مطمئنه وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته سویلو ثم اركع حتى تطمئن راکع. رکوع به کې چې مطمئن. دا باز کسان څنګه رکوع کوي؟ سر کته کې بیا پاسي. او دا به ان شاء الله د درس په اخر کې تطبیقیم ته واستخایو چې محمدي مون څنګه دی او دا ټونګي وهل څنګه دي. دا تاسو ویني او تاسو کې دلیل ته معلوم نه، دلیل ته معلوم نه کنه، خو صرف اسی وی ګورو چې تاسو سره سوي چې کمی موږ بس صحیح. دا غینه بعد بیا د رکوع نه چې پاسي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده به دا غي سره بیا له شنو اوچت کی ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا حدیث کې وسره غلي ايوك وسدار غلي چې به هو ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا كعبد اللهم لا مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الى اخره. دا دواب هو دا ثابته. خود رکوع چې پاسي رسول صلی الله علیه وی تیسه به ودرېږي چې خم مطمئن شي. ها زموږ د خلکو پاسې دي نه دي کې زرو کونه سره چې شي نه دي به کوم ځای کې پراته به به سجده کې پراته دي. دې کې مسلې ته اشاره وکړو چې الله سبحانه په کوم ځای کې دي رکوع نه بعد. او په دې باندې موږ یو بیانوم کړی او موږ وی چې په دې مسله کې د حق پرسو منځ کې اختلاف ته او دوه غټه مسله نه ده. یو بل ته به سره بدعتي نه شي ویل خو چې چا به کوم دلایل زړه مطمئن شي. او الحمدلله زمون زړه په دې خبره باندې مطمئن دي چې د رکوع نه بعد لاس په سینې خو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. طيب دلیل وائل ابن حجر نووي امام النسائي امام ابن خزیمه د روایت راوړي کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا كان قائما في الصلاه، رسول صلی الله علیه وسلم چې په منځ کې همیشه ولاړو نو دا خیبه بغسه خو دا ولړته کې عام دي. رکوع نه بعد هم سره ولاړی کنه پروتي ها کناشي قائما نشي عام تکربه پرې عام پرې ده و چې څوک وایي چې د جدا دي د جدا اب دلیل خو یو دلیل بدی باندې نشتی. یو حدیث کې راځي انس بن مالک رضی حدیث ته دا ډیر عجیب حدیث دی، امام بخاری او مسلم راوړل. وی رسول الله بکل نه کړی د رکوع نه پاسې د دومره به وګت شو دومره به وګت وی موږ وایي چې قد اوهم رسول الله که څه خطا شوی دا هغه کې څه بدی ګمان کړي چې زه د رکوع نه غولنې رکوع نه مخکې چې کوم قیام د باغی کولاړې ما. وسوال لري صحابه چې پر رسول الله باندې دا ګمان کین دا په دې کې چې رسول الله لاسونه دي شي خو دي ها ځکه خو دا وی کړه رسول الله لاسونه دي شي خو دي ځوان دا هو دا ګمان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه خطا شي نبی خو ګمان نه کېدو کړ به خو دا پته چې رسول الله لاسونه سي دي خو دي خو د رکوع نه بعد دي کړ ناغو چې دا ګمان کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې کې چې رسول الله د رکوع نه مخکې لاسونه دي شي د رکوع نه بعد هم لاسونه دي شي. په دې حدیث کې سره سوچي خبره وته واضح شي. نور په دې باندې الحمدلله موږ سره روایتونه شته او دا مسله موږ خو په تفصیل سره ذکر کولای شو. موږ بعض درسونه کې ذکر کړی دا غي ته رجوع وکړي دا غي نه بعد سجدي لرشي ثم مسجد حتى تطمئن ساجد. رسول الله صحابي ته وی سجده بوله او خو مطمئنه سجده بوله. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله ما ته امر کړی چې په وو اندامونو به سجده لګي. دا وو اندامونه کم یو دي تندې د پوزي سره یو دوه لاسونه دوه زنګنان او دوه خپې یعنی د خپو د ګوتو د سرونه د وشو په دې وو اندامونو باندې سجده لګول لازم دي. قصدن عمدن چې کوم سره بده یو اندامي وچت کو دغه سجده نکی چې سجده نکی دغه رکعت نکی چې رکعت نکی دغه مونږ نکی. لا لاسونه بکیدی حدیث کې دي چې رسول الله چې لاسونه کې غیر مفترش نه به خورول دي سینا. او حدیث کې راځي چې رسول الله دینه منع کړی وی د سنگلی په سجده کې د سپید سنگلو په شان مخ وروي سپېج کې د سنگلی چې خوري کړي د سنگلی په دې چې د بس غسن چې پراتی د بری سینه لګي د دینه منع راغلی د دینه منع راغلی دا چې د مټ انسان دی اړه خو دې سیټ پوری شو لګي ترخونو پوری دي جوخ کړي د بس کسان د مټ دې جوخته کړي او بیا د سنگلی دای په دې مټو پوری جوخته کړي او بیا د ورانانی د خېټ پوری جوخ کړي نو سم د ستوي چې چا تړلې مضبوط او دا هغه سره کې چې کسلان سس اون ته کې دې منځ دي چې دغه سره نه دا غلطه طریقه ده. صحیح طریقه د سجدي ده چې سجده به ولګي په دې وو اندامونو. او حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو کړی دي ترخونو د سپینواله به ښکارېدو خدا په هغه وخت کې بل سونه کولاوي چې کله سره ځان لمونځ کوي یا امام دغه چې واست په صف کې د لاسونه کولاوي دا بس قسم کې خلک به تنګي نه یو دا طریقه. دویم د دې ګوتو سره بسکه رسول الله چې سجده ولګوله امام ابن خزیمه رحمه الله روایت راوړي رسول الله د ګوتې چې جوختي کړی وي د سجده چې ولګي د ګوتې به دې جوختي کی او دې ګوتې به قبلي ته سي
قبلې ته مخامخ وي. دا بس کې څنګه چې سجده ورګي د لاسونو دومره کولو کې چې دا ګوتې دې الټه شي نو ګوره د سجدې نه ووري دي دا غلطه طریقه شو. سجده چې ورګي داسي به سجده چې ولګي نو منځنۍ سجده بلګي تباس کې سن دومره لدې شو د شي ته به چې وده پروت دی او نن موږ جو منځ کې یو کس سره ولیدو سنت کول نو دا یو صف ته کنه دې صف نه اخو د قران الماری پرته دا صف نه د قران الماری پرته چې وګت شي بالکل وده دی لکه ته چې پروت دا غلط طریقه دا بس کې سم دي سره ټول شي دا جسم ټول دی وب سره لګیدل کې څنګه لکسات مخکې موږ دا غلط طریقه منځنۍ سجده بولګي خخ کولی کولا او سجده بولګي لاسونه به کوم ځای سره کې د غوګونو سره یې خو دی شي او د دې وګو سره یې خو دی شي د دوه طریقې ثابتې او دا ټیم کې به دوا وي سبحان رب الاعلى دا ذکر اللهم لك سجدت وبك آمنت الى اخرها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او دي نور دواګانی دي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي و اما رکوع چې دنو فعظموا فيه الرب په رکوع کې به د خپل رب تعظیم وای او په سجده کې چې دنو فاجتهدوا في الدعاء دعاګانې ډېرې وای په سړي باندې سړي سره نه سوځي چې بوډای شي دا ویا کالو شي هغه د سبحان رب العالی یادي یو حدیث کې راځي رسول سم وی و چې کله انسان په سجده کې نو الله ته نږدې پروتي په دې ټیم کې دی الله ته بالکل نږدې چې صد دوا کوي الله ولا قبلې چې سړي د دوا نه یاد دی بس دوا وکي دا دومره برکتی وخت په دې ټیم کې دواګانې ډېرې کوي یو دا مسله سید ساتي چې دا شاته د خپې چې دی سجدي په دې ټیم کې د دې سره وسکه نه دا بدوان یو ځای کې دا وسکه یو ځای کې عائشہ رضی الله عنها وی زه په دې شپې را پاسې د منو تیارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې ګره کم ځیږي نو دا لاس مې دي سي وهل فوجدته ساجدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې پروت راسا عقبيه دا خپې چې دینه د یو ځای کړی وي راسا عقبيه د دوه خپې یو ځای کړی وي ځکه چې دغه په ویلا سورې کې د خپې دي جوخت وي دی او بس پوندې لګېدلې او وی دا ګوتی به رسول سم راماتي کړی وي نو ګوتی به قبلې ته کړی وي واضح شو طریقه کنه دا بس کې سن دوه خپې په یو بل پاسې دي سي دا غلط طریقه ده دوه بس کې سن د خپې دي چې دوه کولاو کی یو خې طرف ته بوزي بل ګس ته بوزي او دا غلط طریقه ده الا د جو سړی معذوري جسمي غټي یا مثال دا چې ناجوړي تکلیف وته نه غیس خبره نه ده سجدې نه چې کله پاسه الله اکبر به وي رسول الله حتى تطمئن جالسا به مطمئن کینی او که باز خلک دی ولیدو نو سری لرو چې کله نه دي واپس لاړ شي او په دغه ځکه به یو ذکر وي دا واجب دی رب اغفر لي امام ابو داود رحمه الله حدیث او جديد رب اغفر لي بعض روایتونه کې راغلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني امام ابو داود او ترمذی دغه حدیث سره دا سره ویل پکار دي بیا چې کله دغه ته پاسې دا دویم رکعت ته نو په دغه ټیم کې جلسه استراحت کول د سنت طریقه ده جلسه استراحت به همیشه نه کې او همیشه به پریدم نه کله به کې او کله به نه کې کله به کې کله به نه کې بس کسان واجب کړی ده بعضو کسانو بالکل د دې خلاف لګي نه کله به کې او کله به نه کې جلسه استراحت ته وي چې کله د سجدې نه پاسي الله اکبر وو لک سات بکینو خو مطمئن بکې دا بس کسان لا ناس نه چې بیا پاسي نه لک سات بکینو ډیر به وګديږي نه بیا به پاسي لغته ده دویم رکعت او د دې څه فائدہ لري کې ناستو چې ته معلومه ها چې پاسې دوی کوته سانتي تجدید سپینګری چې پاسې دویم رکعت ته غریب یو لا سولګي او بل لا سولګي پاسې دی نشي خو چې دې کینه او بیا پاسې بیا بہت آسانی کنه به آسانه بیا بہت آسانه په سنت کې ټول خیر او خیر دویم رکعت هم دغه شانو کې لکه څنګه چې اولنې رکعت به په موږ کې لنډه قاعده راشي لنډه قاعده ته بکینه التحیات به وې دغه زیبور اشهد ان لا اله الا الله پوره چې دغه دی پوره کو نه په دغه ټیم کې به جلوس ته کم ټیم کې انسان په تحیات کې نه دوه سجدو په موږ کې کینی د دې ناس دوه طریقې دي یو دا طریقه د امام مسلم امام ابو داود د حدیث راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې بکره کیناستو نو دا خیلاس خو په دې ورم باندې پروتو او دا ګس هم په دې ورم باندې پروتو نو دوه پنځه کومه پراته دي په دې ورانانو باندې پاسه پراته دي او دویمه طریقه ده چې خیلاس په رسول صلی الله علیه وسلم په دې ورم باندې پروتو او په دې ګس لاس باندې به زنګون د سترګې نیولې و دا زنګون چې رمات شي
د ورونو د پندې په منځ کې نبی چې بدغه ځما لاس کې د سترګه ده نو رسول سم په دې ځما لاس یې خو ده د دوه طریقې د خپو سره بسکه نه د خپو سره به دوه طریقې یاد ساته افتراش او تورک په لنډه قاعده کې بس چل کې اولنی قاعده جدي کې افتراش کې او افتراش دي ته وي چې خیخ په ودره او غسه بسمله او باغی ولا پاسه کېری کسه بسمله او باغی بکینی او د خی بسکی و بدره خو څنګه به ودره د ګوتی بولرمات کی چې ګوتی قبلی ته شي واضح ده کنه ان شاء الله درس په اخر کې به یو کسو کی تاسو پته وري او په دې اخرنی رکعت کې سلورم رکعت کې تورک وکاو تورک په هغه منځ کې په کوم کې چې دوه قاعده راځي لنډو اخرنی قاعده کوم شو مسبخین مازیګر ماخام او مسوتن سحر منځ کې نشي ځکه سحر منځ کې یو قاعده ده نه پای کې تورک نشته کې به افتراش کې څنګه طریقه موږ خو تورک څه ته وایي تورک دوه درې طریقې او د رسول الله حدیثونه چې زده کوی نو دا ملغلری به تاسو ته ملوي دا طریقه څو خپل دین درې طریقې دي تورک اولنی طریقه ده چې غسخ په خیخ په بودره دا څنګه چې دا او دا غسخ په سمله او د دې خینه به لاندې وباسي د خید دي پندې نه بلاندې وباسي دا واضح ده کنه عام خلک کوي دا یو طریقه د رسول الله ثابت ده دویمه طریقه د رسول الله په تورک کې دا ثابت ده چې دا خیخ په تبسمله او غسب سمله او د خینه به لاندې وباسي زموږ په ملک دا طریقه د رسول الله ثابت ده خو چا پوری خاص کړی ده د تورسرو د پاره دی د حدیث کې تورسره ټکی راغلی خو نه تورسره نه خو مولوی صاحب چې دا تورسرو د پاره عجیب خدریمه طریقه څه ده د خیخ په بستا ولاړی دا غسخ په بسمله او دا به وباسي خو د پندې نه ولاندې نه وباسي د پندې او د ورون په منځ کې به وباسي پوه شو به دا خیخ په دا به ولاړی او دا غسخ په رواني نو دا پندې او ورون د په دې کې به دي شي وباسي او دا طریقه دا چې د پر ډېر خلک دردونه پیي دې سره دا رک بالکل درګونی چې راخ کو دي شو ډېر خوري طریقه دی خو د رسول سم سنت دي زړه به دې خوشاله بل چې د خپل درګونه سدي تشراح کو دي شي چې د سړي دې سکون ملو شي رسول سم ټول طریقې د پاره کړی چې د امت لپاره اسانتي چې کومه طریقه ده اساني اقشانو کا یو ورځ د خپل دردونه ډېر دي دا طریقه وکړه یو ورځ نه دی دا بلوکا درې طریقې د رسول الله په تورک کې ثابت دي ها ودلته مسله دا چې د ګوتې سره بس کو په حدیث کې دا راځي عبد الله بن عمر د حدیث امام مسلم راوړی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم دا قاعده رسول الله چې بکلم په تشهود کې کیناستون دا اول به دا ګوتې دي بره نیولې و دا ولني مسله خدا ثابت شو چې ګوتې به د تشهود د اول نه واره د اخره پورې نشي او چته دغه شان دا مسله ثابت شو او دا چیلنج دی تحدي د قیامت پورې ده موږ ته څوک دي چې نشي ثابت اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه صرف اشهد ان لا اله الا الله سره د اوچته کړي او به کته کړي د سره شتینه د اوچته کړي د اول نه د اخره پورې ځکه دا دوا لپاره دوا کې خلک لاسونه اوچته کېندي شي نه دا یو کو دي چې اوچته کې درګه لاسونه چې رسول الله په دوا کوله په خطبه کې به دوا کوله نه دا ګوته به دي شنولې وای لاس به وځي د دې مطلب چې لاسونه نیوري د عرب خلک به تاسو دې چې استغفار کوي د په لار روي د ګوته دي شنولې دا ولي نیوري د لاس وجه کړي موږ دې نه یو خبر حدیث الله سبحانه وتعالى دواګانې قبلې نه دا ګوته به ونیس د حدیث کې دا راځي چې رسول الله دا ګوته لګه ټیټه نیولې دا بس کې سم بالکل دې نه غنیولې دا صحیح طریقه نه دې معمولی ټیټه به نیس دریم دا چې په حدیث کې دا راځي چې رسول الله په دغه ټیم کې د ګوته ته قتل په منځ کې په ټول منځ کې به سجدي ته ګوري او په دې ټیم کې به کوم څه ته ګوري د ګوتی ته ګوري دا درې مسلې شو په دې ځکه او به غیر بل مسله ده چې دا بلقي کنه به لقي نو دوه حدیثونه دي کې راغلي عبد الله بن زبیر نو حدیث ته امام ابو داود او نسائی راوړي وایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم یشیر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم بدني ولې ودی شي ګور په دې حدیث کې د حرکت ذکر نشته صرف اشاره دی نیو ته وایي شي په بل حدیث کې وائل ابن حجر دا حدیث ته امام ابو داود او امام نسائی راوړي وی فرایته یحرکها رسول الله ملیدلو ولا قوله به نو باز ولیم په اولنی حدیث عمل کوي او باز پر دویم کوي موږ ولې جمع کوونه چې دوه ثابت په دوه عمل وکړو نو ګوت دي سینیسه چې کوم ځکه دواره شلته لګړه قوا چې کوم ځکه دواره شلته معمولی لقوا او لقول طریقې دا
دا باز کسان چورلی دا چورلول دا کمزوري خبره دا باز کسان وی قول دی ته وي خیته بوزه او ګسته بوزه دا باز علماء قولم دي خو نه حدیث کې راځي امام نسائی راوړي چې رسول الله دا ګته چې قولونه قبلي طرف ته چې سیده کې کته برکینه دا قبلي طرف کې بل دا چې صحابي لري يحركها رسول الله بل قوله دا قول دی ته وي دا چې دې کې خځه کته برکې دي ته خفض او رفع او عربی کې دې صحابي به ویل چې رسول الله سم ګوته کته کوله او برکوله دې څه به ویلې خو دې څه ونی وي وي ولا قوله او لا قوله دي ته وي دې ته قول نه وي ګره دې دوه کته کول برکول وي او دې ته قول وي چې دې شری نوري دې تم نه نه دا مختصر دا ما هغه طریقه ذکر کړی چې دې ګوته د دې سره بسکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وي تشهود چې کله اخرین تشهود کې نه صلی الله علیه وسلم رسول الله درود وي دا غینه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دوا ته معلومه غوک او غره دوا غه په کې من نه روي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نداد دوا رسول الله صلی الله علیه امر کړه به صحیح مسلم کړه ډېر قیمتي دوا دا به وای او به چې د کوم دوا یادې او کوم کې غوه یو به غوره دوا ده او بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی یا رسول الله غوره دوا ته خو دې دا غوته دوا خو کوم دوا ده اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقول كل دواغاني اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه دا دواغاني بوچ سمره وي سمره د سره ټیم دا غینه بد السلام وګرځي به السلام ګرځول به وسو طریقې یو کس با باز کسان بنن وای چې دا سي چلې چې سو طریقې د سو طریقې چل داري چې خبره د رسول سم بیانول کیږي څنګه به طریقې ډیری او کله چې یو طرف تراولي کنه به طریقې مرخي پکې نه به خو یو دنه کدا غینه وړي چې به مذهب کې په مخ د رسول سم طریقه بیانو خو کله دین دی نه سلام ګرځول به وسو طریقې اولنی طریقه کوم چې مشهور د امام نسائی امام ابن ماجه د روایت راوړي چې رسول سم چې سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله کسو خې طرف ته السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله په دویم طریقه ده چې رسول سم سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خې طرف ته او ګس طرف ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بکینه امام ابو داود امام ابن خزیمه دا روایت راوړي په یو حدیث کې راځي امام ابو داود راوړي چې رسول الله دوه طرفونو ته وبرکاته سره وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څلورمه طریقه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم با وی دي سي امام نسائی دا حدیث راوړي السلام علیکم ورحمت الله خې طرف ته وي ګس طرف ته السلام علیکم بس او پنځمه طریقه ده امام نسائی دا روایت راوړي چې رسول سم چې سلام ګرځو السلام علیکم السلام علیکم اسو طریقې شوي پنځه یادې کا نو ډېر خوش قسمت به عمل به پکې نماز بدل مزه درکې سلام چې ګرځي نو رسول صلی الله علیه وسلم صحابه چې رسول سم چې کله سلام وګرځو نو موږ ته به درې نینګي د سپینواله ښکارا شو مطلب دا چې مخ بخ پوراړه السلام علیکم ورحمت الله داش د بس کې السلام علیکم السلام علیکم پته لګي شاته کست د څه پته لګي هیڅ پته نه لګي دا غلط طریقه خدا بس کې څنګه سره لقي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا سره قول دي ځکه نشتی دا غلط طریقه ده بس کې څنګه چل کی السلام علیکم ورحمت الله بیا مخ وګرځي السلام علیکم ورحمت الله بیا مخ وګرځي دا سلام د څه لپاره دی سوال دی نه دا حدیث کې راځي سلام د دې لپاره دی السلام علیکم ورحمت الله پتا سو باندې کوم چې خې طرف ته ناشي اے مسلمانانو او اے ملائکو السلام علیکم ورحمت الله پتا سو باندې اے مسلمانانو په ګس طرف چې ناشي او اے ملائکو نو چې سره وي السلام علیکم ورحمت الله دې سلام ته ګوري سلام خو دې ویلې نه سلام به تر مخ ګرځول سره وي السلام علیکم ورحمت الله دې وي او مخ دې سره وګرځو او به دا تفصیل او برکاتو دې سره چې د مختصر درس اختتام ته ورسېږو ډیر مختصر انتهایی مختصر او زموږ په ځل کې ډېری مسلې پاتې شوې او زه په دې درس خوشاله ګم نه خدای د بازو کسانو مطالبه چې موږ یو بیان پکاره چې باغې کې د پوره منځ طریقې چې موږ دې طریقې ټوله زده کو نه دغه ته موږ وخو او دا خالص د چا طریقه وا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه الله سبحانه وتعالى د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى
د قیامت پر ورځ حشر زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړي. او څنګه چې الله په دې جمعات کې یو ځای کړیو، الله دې دغه شان موږ په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي.